پر کونړ د پاکستانیانو بمبار خو ولې بمبار کړی او څه ویل شوي طالبان بیا څه وایي سلام ستړي مشئ نن داسې راپورونه خپاره شوي چې د پاکستان ډرون الوتکې د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر مولوي فقیر محمد د اوسېدو په ځای بمبار کړی او نوموړي ته په دغه برید کې زیان نه دی وراوښتی خو طالبان بیا وایي چې هوایي بمبار نه دی شوی بلکې توغندي توغول شوي د افغان طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي ویلي د ډرون برید راپورټونه ناسم دي البته سیمه کې د پاکستان لخوا توغندیز بریدونه شوي دي او د ده په خبره په غرونو لګېدلي د پاکستان حکومت او یا هم پوځي چارواکو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بیا په دې اړه ګڼ غبرګونونه لرل او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په حریم کې رای کړی او باید ځواب یې وویل شي دا دې هم یادوي چې پاکستان پخوا هم په کونړ ولایت وخت ناوخت توغندیز بریدونه کول هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ و نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ د بیټ ستاسو پر تر ازم پلی او بخښنه خدای مسپارم د الله په امان